بوډا او د لېوانو پلونه. دا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصير احمد احمدي ناول دی چې په 1995 کال کې چاپ شوی دی. دا کتاب تر اوسه پورې 4,000 ټوکه پلورل شوی دی. ښځه د له یو پردي سړي سره ګوښې ناسته وه. هغه هم په یوه زیرپیرانۍ کې د سینې چاکونه یې له ورایه ښکارېدل. سور او سپین واوښت. اوف پلاره، دا ښار دی کلی نه دی چې ښځه په ټیکري کې تاو کې او د جوارو غوندې اووه پوښونه ور واغوندې. دلته بیل فرهنګ دی او ته باید ځان ورسره روږدی کې. خو له مې وازه پاتې شوه. انور په لنډه موده کې څومره لوی بدلون کړی و. ده وویل نسیم د سویتا همکار دی. دی اوس یو طبي کورس تعقیبوي. په درس کې یو څه ستونزه درلوده او له سویتا نه یې مرسته غوښته. په دې کې نو څه خبره وه؟ ما وویل خو هر رنګه چې وي هغه پردی سړی دی. دا رنګه راتګ یې ماته خوند را نه کړ. په خبره کې راولوید. خو تا د سویتا سپکاوی کړی. هغه دې د همکار تر مخ په 1 روپۍ کړه. پوهېږي چې هغه څومره خواشینې ده؟ ومې ویل ګوره زویه، د ژوند درد په خواشینۍ او خفګان کې نه بلکې په بدنامۍ او رسوایي کې پروت دی. په کاوړې خبره را پرې کړه. څه بدنامي، څه رسوایي؟ زه پر هغې باور لرم. د ښځې او خاوند ترمنځ یوازې باور کافي دی او بس. له پاسه ورباندې ور ټیټ شوم. د ده پر ږیره مې لاس کېښود. ورو مې ویل دا سمه ده چې باور ښه دی، خو په غوسه د خبرو وار رانه واخیست. پلاره، ستا فکر ډیر زوړ دی. ته هر څه ته په منفي نظر ګوري. له دې سره په تیزۍ ولاړ شو. لاس مې د انور له اوږې نه وښوید. داسې راته وایسېده لکه د ژوند امسا چې رانه لرې شوي وي. د بدن انډول مې ونه شو ساتلی او کیڼه سترګه مې پر هغو چړو ورټیټه شوه چې په ګیلاس کې نیغې ولاړې وې. بوډا غلی شو. یو سوړ اسویلی یې ویست او ویې ویل په سترګه کې مې یو درد احساس کړ، یو نری او سوځونکی درد. بیا مې کیڼ بغور تود شو او وروسته په هیڅ هم نه یم پوهېدلی. خو کله چې په هوښ راغلم نو په چت کې یوه پکه په تیزۍ سره تاوېده. نیغ کېناستم. ما یوازې خپل ښي لور ته پراته شیان لیدلی شوی او کله چې مې د کیڼې سترګې د خلاصېدو هڅه وکړه یو نری درد ورباندې راغی. لاس مې ورور په سترګه مې یوه پټۍ تړلې وه. شاوخوا مې وکتل. یوه کوچنۍ کوټه وه او تر څنګ مې پر میز ډول ډول میوې پرتې وې. له کټ نه ورو ولاړ شوم. لومړی مې د ښي لاس په بند کې د سوزش احساس وکړ او بیا یو درب شو. ځمکې ته مې وکتل. د سیروم پر کڅوړې او فلزي پایه پرته وه. له رګ نه مې وینه راوتلې وه او د لاس د 2 ګوتو ترمنځ مې د سیروم ستن بنده پاتې شوې وه. یوه شېبه ودرېدم. ناڅاپه مې فکر کې له انور سره د خبرو د اړولو صحنې راګرځېدې او کله چې پر چړو ورټیټېدم بې اختیاره مې خپلې تړلې سترګې ته لاس ور وړ. دا وخت د کوټې دروازه خلاصه شوه. یوې نجلۍ په بیړه تر مټ ونیولم. هغې سپینه چپنه اغوستې وه او په سر یې داسې یوه تکه سپینه خولۍ پرته وه لکه له کاغذ نه چې جوړه شوې وي. نجلۍ ورو پر خپل ځای پرېیستم. پایې یې ودرول او په احتیاط یې د سیروم ستن زما د لاس د بند په رګ کې ننیسته. هغې ته مې وویل سترګې ته مې خیر دی؟ نجلۍ مړې سترګې راواړولې. په خوله یې څه ونه ویل خو په سترګو کې د نهیلۍ نښې له ورایه ښکارېدې. زړه مې ولړزېد او پوه شوم چې نور په کیڼه سترګه دید نشم کولی. شیبه وروسته نجلۍ له کوټې ووته او پر ځای انور کوټې ته راننوت. د هغه چې کله سترګې راباندې ولګېدې خوله یې جینګه شوه. زما پر ټټر را پرېوت او په چغو چغو یې وژړل. وروسته مې سویتا تر څنګ ودرېده. په لاس کې د ګلانو ګېډۍ نیولې وه او سترګې یې له اوښکو نه ډکې وې. 10 ورځې مې په روغتون کې تېرې کړې. دا یو شخصي روغتون و. ښه خدمت مې کاوه او انور به په ورځ کې 2 ځلې سهار او مازدیګر پوښتنې ته راته. په 11 ماښام له انور سره کور ته لاړم او کله چې مې په آینه کې وکتل د کیڼې سترګې پر ځای مې له 4 خواو راغلی کوت کوت ګونځې ګونځې پوستکی پروت و. یو دم مې د شیرینو خبره په ذهن کې نیغه راولاړه شوه. اکرمه ستا سترګې مې خوښیږي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او ویې ویل مې یو ځل بیا د خپل زوی په کور کې واړول خو دا ځل مې هغه پخوانی خوند پکې ونه لید. انور ورو ورو فاصله رانه نیوله. نور به د پخوا غوندې کوټې ته نه راته. زما پر ټټر به یې سر نه لګاوه او آن ماخوستن د ډوډۍ د خوړلو پر وخت به هم زما د رړندې سترګې خواته کېناسته. تر ډوډۍ وروسته به یې خپله ستړیا بانه کړه. ژر به ولاړ شو خو د شپې تر ناوخته به یې له سویتا سره د خندا غږ زما کوټې ته راته. زه به تر ډېره ویښ وم. د شیرینو او د انور پخواني یادونه به مې تازه کول. کله به مې اوښکې تویولې او کله به مې هم بې اختیاره خندا راغله. خو بیا هم ښه و. انور مې لید. هغه ته مې ځان نږدې احساساوه او په زړه کې مې یو ډاډ پروت و. دا ځل مې په سویتا هیڅ کار نه درلود. د هغې هرې خبرې ته به مې د هو په نښه سر خوځاوه. ان هغه ځوانکی هم یو ځل بیا کور ته راغی او دا ځل مې د سویتا په امر له دوکانه میوه هم ورته راوړه. ما کوشش کاوه چې د انور د خوشحالۍ لپاره سویتا خوابدي نه کړم. خو کله کله چې یو څوک څه غواړي هغسې نه کیږي.
یوه شپه له خوبه راپورته شوم، نه پوهېږم چې څو بجې به وي، خو وخت ناوخته راته ښکاره شو. تشناب ته د تلو احساس مې وکړ. ولاړ شوم، د دهلیز ګروپ مې ولګاوه، خو کله چې مې د تشناب دروازه خلاصه کړه، سویتا خپل ځان مینځه. زړه مې ولړزېد، په بیړه یې راته وکتل او له خولې نه یوه ویرونکې چیغه راووته: وحشي! ژر مې دروازه پورې کړه. زوی مې له کوټې راووت، ما ته یې وکتل، سترګې یې رډې راوختلې. په بیړه مې وویل: پام مې نه و. ده چیغه کړه: بس که نور، په لاس د خدای ژوند مې مه خرابوه. سترګه مې له اوښکو ډکه شوه. دا وخت سویتا د تشناب په وره کې ودرېده. دې تر زنګنو پورې په یوه لویه تولیا کې ځان تاو کړی و. له ژېړو ویښتو نه یې اوبه څڅېدې او په سترګو کې یې کرکه پرته وه. په کاوړ یې وویل: انسانیت دې نه دی زده؟ په خوله کې مې لاړه وچه شوه. هغې ته مې سترګه ور واړوله. ما وبخه، خبر نه وم چې په تشناب کې. انور چیغه کړه: که څوک وي او که نه، ته باید د نزاکت له مخې ور وټکوي. سویتا خپل خاوند ته وکتل، شونډې یې وخوځېدې. نوره نو له دې ژونده ستړې شوې یم. ته یو انتخاب لرې، یا زه او یا هم خپل پلار. زړه مې ولړزېد. سویتا د خپلې کوټې وره ته لاس ور وغځاوه. یو دم ودرېده. انور ته یې مخ ور واړوه او په تریو تندي یې وویل: قسم خورم چې زه به له خپلې خبرې نه وانه وړم. له دې سره یې د کوټې له وره درب وایست. چوپه چوپتیا شوه. انور ته مې وکتل، سر یې ځړېدلی و، خو وروسته یې مړې سترګې راواړولې. په خوله یې څه ونه ویل، خو په اوښکو کې یې له ما نه د خپلې مینې خیرات غوښت. ور مخته شوم، د هغه پر اوږه مې لاس کېښود. ورو مې وویل: ښه ده بچیه، څه چې ته غواړې هماغسې به وشي. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل. په سترګه کې یې اوښکې رغړېدې، خو پر شونډه یې یوه ترخه مسکا پرته وه. په بیړه مې وویل: بیا څه وشول؟ بوډا خپله پزه پورته کش کړه او شونډې یې وخوځېدې. سهار وختي مې په بکس کې خپلې جامې اچولې چې انور مې تر څنګ کېناست. یوه شیبه غلی و، وروسته یو پاکټ مخې ته راته کېښود او په خواره خوله یې وویل: په دې کې یو څه پیسې دي، سویتا درته راکړې. هغه ته مې وکتل. له پړسېدلو سترګو نه یې وپوهېدم چې ده هم زما غوندې شپه په ویښه تېره کړې ده. ورو مې وویل: نه بچیه، ما په ژوند کې خیرات نه دی اخیستی. زوړ به یم، خو تر اوسه مې لا په مټو کې د کار کولو سېکه پاتې ده. رنګ یې تک سور واوښت. رامخته شو، زما پر اوږه یې تنده یې ولګاوه او په ژړا کې یې وویل: زړه مې مه راماتوه، زه خو مجبور یم، له سویتا پرته ژوند نشم کولی. ورو مې وویل: زه څنګه له تا پرته ژوند کولی شم؟ سر یې هس کړ. ما وویل: یوه خبره مې منې؟ په حیرانۍ یې راته وکتل. څه خبره؟ اوښکې مې له واکه ووتې. په میاشت کې یوازې یو ځل خراباغ ته راته راځه، بس نور هېڅ هم نه درنه غواړم. دا د یوه پلار غوښتنه ده. بیرته یې سر وځړېد. ما وخندل. پوهېږم بچیه، نه شې کولی. شونډې یې وخوځېدې. سویتا به چا ته پرېږدم؟ ورو ولاړ شوم. د میز پر سر د انور د واده یو عکس پروت و. هغه مې راواخیسته او په بکس کې مې واچاوه. انور یوه شیبه غلی و، داسې لکه فکر چې وهي. بیا یو دم راته وکتل: پلاره، کیدای شي یو څه وخت متله شي؟ حیران شوم. ولې؟ وی ویل: مخکې له مخکې څه نشم درته ویلی. خندا راغله. نه زویه، نور مې نو دلته پاتې کېدل ښه نه دي. په خبره کې راولوېد: یوازې 2 ورځې. ما ورته وکتل. ده وویل: نه غواړې چې هره ورځ سره ووینو؟ سترګه یې له اوښکو ډکه شوه. شونډې یې وخوځېدې. خدای مهربانه دی، ګوندې زما فکر یوه نتیجه ورکړي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او ویل: انور په 2مه ورځ یو ادرس راکړ. ما هم ځای په اسانۍ وموند او په هماغه ورځ د یوې 2 پوړیزې ودانۍ په دروازه کې څوکیدار شوم. د یوه خیریه مؤسسه وه. په لسګونو کارکوونکي یې لرل او د کابل په وزیر اکبرخان مینه کې موقعیت درلود. زه به د ورځې لخوا په یوه لرګینه غرفه کې ناست وم او یوازې به د موټرو د راوتو او ننوتو پر وخت د لوی دروازې خلاصېدو ته ور ولاړېدم. ښه و، یو څه خوشحاله وم. انور به په اونۍ کې 1-2 ځلې د مازدیګر لخوا زما لیدو ته راته. دا وخت به ټول کارکوونکي تللي وو. یوازې زه او زما په منګ یو بل څوکیدار به پاتې و. انور به 1 ساعت را سره کېناست. د ده له لیدو به مې خوند اخیسته او د بیا راتګ ورځې به مې شمېرلې. کار مې هم بد نه و. د موسسې کارکوونکو به بابا مالک بللم او سهار چې به مې هر یو ته دروازه خلاصوله، لومړی به مسک شو او بیا به یې د مننې ټکی له خولې راته راووت. که څه هم چې زه ساده چوکیدار وم، خو دوی به زما د سپینو خلو لحاظ کاوه او په احترام به راسره غږېدل. زه به د مازدیګر تر 4 بجو پورې په غرفه کې ناست وم او کله به چې د دفتر کارکوونکي رخصت شول، ما به هم د انګړ دروازه وتړله. لومړی به مې د ماخوستن لپاره دیګ وکړ، بیا به د انګړ په چمن کې کېناستم او د رنګارنګ ګلانو له لیدو به مې خوند اخیست. ملګری به مې ټوله ورځ ویده و، خو شپه به یې د تعمیر د ساتلو لپاره په ویښه تېروله. دی دومره ډېر نه غږېده، کمغمه سړی و او د چلم له څکولو سره یې جوړه وه. موږ یوازې د ماخوستن د ډوډۍ پر وخت یو ځای سره ناست وو. بیا به د کوټې په کونج کې ولاړ ډانګی ور واخیسته او د باندې به ووت. ما به تر ناوخته ټلویزیون ته کتل. وروسته مې د ماخوستن لمونځ وکړ. پر خپل ځای به پرېوتم او تر هغو به مې فکرونه وهل چې خوب به وړی وم.
سهار به د ملایانو له اذانونو سره راپورته شوم او تر څو چې به د دفتر کارکوونکي راتلل ما به د حویلۍ د منځ سړکونه پرې مینځلي وو. وخت همداسې تېرېده که څه هم چې انور به وروسته په ځنډ سره راته خو بیا هم خوشحاله وم. دی به مې لیده، 1 ساعت به سره غږېدو او د ده تر بیا راتګه پورې به مې د خولې خوند ښه و. یو مازدیګر د انګړ لویه دروازه وټکېدم. دا د ژمي وروستۍ میاشت وه. د باندې سوړ باد چلیده او کله مې چې دروازه خلاصه کړه انور مې ولید. دی خوشحاله ښکارېده، ږیره یې پاکه خریلې وه او کله چې راته وخندل له کلونو وروسته مې یو ځل بیا د خولې کونجانو ته نږدې تر بغورو لاندې ژور ځایونه ولیدل. وار له واره یې په خندا وویل: پلاره خدای دې لمسی در لوی کړي. په زړه کې مې خوشحالۍ منډه واخیسته. څه وخت پیدا شو؟ نن یې شلمه ده. په سترګو کې مې اوښکې راټولې شوې. 6 ورځې او زه خبر نه وم. دی تلولی غوندې شو. پلاره ما وبښه، کارونه ډېر دي، باور وکړه دومره وخت مې نه ومند چې زیرې ته درته راشم. په خوشحالۍ مې وویل: نوم دې څه ورباندې کېښود؟ شونډې یې وخوځېدې. رامین. دا نوم سویتا خوښ کړی و. په زړه کې مې د ماشوم د لیدو هیله راوټکېده او د خواست په ژبه مې وویل: کېدای شي چې خپل مسی مې ووینم. انور یوه شېبه غلی و، بیا یې راته وکتل. ولې نه، 2م ځل چې راتلم نو رامین جان به هم را سره راوړم. ما کوټې ته د تلو ست ورته وکړ، خو د رایاده کړه چې بېګا ته یې خواښې او خسر میلمانه دي، باید یو څه سودا کور ته یوسي، ناوخته کېږي. انور لاړ او ما د خپل مسي د لیدو په تمه ورځې شمېرلې. میاشت تېره شوه خو د انور درک ونه لګېد. اخیر بې صبره شوم. د موسسې یوه کارکوونکي ته مې د انور د موبایل نمره ورکړه او کله چې ټلیفون روغ شو انور ژمنه راسره وکړه چې راتلونکې جمعه به پر خپل قول درېږي. زه هم د پنجشنبې په ماسپښین ښار ته لاړم او د خپل مسي لپاره مې یوه دریشي، پیک لرونکې خولۍ او ښایستوکي بوټان واخیستل. په ټاکلې ورځ ماسپښین د دروازې مخې ته ناست وم. څه کم 2 ساعته مې انتظار وایست. اخیر ماسپښین قضا د غرفې تر مخ یو ټکسي ودرېد. انور له موټره راښکته شو. د په غېږ کې یو ماشوم نیولی و چې په کمپله کې تاوه. په بیړه ور ولاړ شوم. انور لاس راکړ. ماشوم ته مې وکتل. سره بغور یې لرل او شنې بخونه. هغه مې په احتیاط د انور له غېږ راواخیست. پر تندي مې ښکل کړ او کله چې مې د دروازې خواته مخ واړاوه انور په بیړه وویل: پلاره ناوخته کېږي. په حیرانۍ مې ورته وکتل. ده وخندل. هوا سړه ده او له موټروان سره مې هم د دواړو خواو ویل کړي دي. دا وخت مې د موبایل زنګ واورېده. انور جیب ته لاس کړ او کله چې ټلیفون غوښته ونیو د سویتا غږ مې په اسانۍ سره وپېژاند. هغې د خپل زوی پوښتنه وکړه او وروسته یې په خواشیني غږ وویل: رامین جان مې یادېږي. ژر یې راوله. ژړا راغله. له هغې نه یوازې 1 ساعت خپل 2 میاشتنی زوی لرې شوی دی او دومره یادېده، خو له ما نه یې داسې یو څوک بیل کړ چې پوره 28 کاله مې د زړه په وینو رالوی کړی دی. د انور په غږ مې فکر سره راټول شو. پلاره ستا په اجازه. له دې سره یې ماشوم زما له غېږې ور واخیست. هغه یې ښکل کړ او په خندا یې وویل: پوهېږې پلاره د ده ساه ډېره خوند راکوي. دا مې اوس عادت ګرځېدلی. هر ماخوستن مې تر هغو د رامین جان خولې ته خپل بغور نیولی وي چې سترګې مې سره ورشي. دی ویده وي خو ساه یې توده را باندې لګېږي. تا ته به نه وي معلومه، د یو بیل خوند لري. ورو مې وویل: نه بچیه، ما ته به نو له کومه معلومه وي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل. په سترګه کې اوښکې راټولې وې او پر شونډو یوه ترخه مسکا پرته وه. وروسته یې خپل بلاپوښ ته لاس ور وغځاوه. هغه یې پر خپلو زنګنو کېښود. سر یې وځړېد او ورو یې وویل: انور دومره په بیړه په ټکسي کې کېناست چې د رامین لپاره زما راوړی سوغات په کوټه کې پاته شو. خو دا ځل یې په راتګ دومره ځنډ ونه کړ. 2 اونۍ لا نه وې وتلې چې بیا زما لیدو ته راغی. دا د جمعې ورځ وه. زما ملګری کور ته تللی و او زه په موسسه کې یوازې وم. انور دا ځل کلکه غېږه راکړه. بیا مې د ده په غوښتنه په چمن کې یو پلاستیکي فرش ویړ کړ او دواړه کېناستو. د یې خواشینی ښکارېده. وروسته یې له ورسره راوړي پلاستیکي کڅوړې نه څو پتلونونه، د دریشۍ کمیسونه او د جامو د ګنډلو لپاره 2 رنګه ټوټې راویستلې. زما تر مخې کېښودل او کله چې زما حیرانتیا ته وکتل په خندا یې وویل چې هسې زړه یې وغوښتل چې دا شیان راته واخلي. انور په هغه ورځ تر ډېره را سره ناست و. بیا یې د پخوا غوندې زما پر ټټر سر ولګاوه او تر ډېر وخت وروسته یو ځل بیا د ابا په نوم یاد کړم. بیا د خپلې مور په اړه وغږېد. د مهاجرت کیسې یې راواخیستې او د خپلې انا یادونه یې تازه کړل. دی تر ډېره غږېده خو تر پایه یې ما ته کتل. کله کله به یې په غټو تورو سترګو کې اوښکې راټولې شوې او بیا به یې زما ښی لاس په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ. انور عجیبه غوندې و. یوه شېبه یې زما نه سترګې نه اړولې او په مینه یې راته کتل. خو ما ته داسې وایسېده لکه کومه مهمه خبره چې رانه پټوي او یا یې په خوله نشي راته راوړلی. په خپلو خبرو کې یو څو ځلې له ما نه بښنه وغوښته. ده تر ډېره خبرې وکړې. د خدای پامانۍ پر وخت یې تر ډېره په غېږ کې نیولی وم او کله چې رانه روان شو څو ځله یې شاته مخ راواړاوه. بوډا غلی شو.
د خپل بالاپوښ جیب ته لاس کړ خو فکر کوم دا ځل یوازې د ګولیو پاکټ په ګوتو ورغلی و د یوه ګولۍ خولې ته واچوله د چای غوړپ یې پسې وکړ ما ته یې وکتل او ورو یې وویل دا د سردردۍ لپاره دي ځکه زه سردردي لرم او ډاکټر راته ویلي چې دا تکلیف د ډېرې خواشینۍ له لاسه درته پیدا شوی دی په خبره کې ورولوېدم ښه نو د انور د خوابدون په راز ونه پوهېدې ای زویه څه درته ووایم انور دا ځل ډېر ځنډ وکړ خو چې درک یې معلوم نشو تشویش راولوید څو ځله مې زنګ ورته وواهه خو ټلیفون یې ځواب را نه کړ اخر مې اندېښنه ډېره شوه زړه مې طاقت ونه شو کړی او مازدیګر مې مکرویانو ته مخه کړه کله چې د انور کور ته ورسېدم د دروازې پر زنګ مې ګوته ټینګه کړه یو غنم رنګه نری هلک راووت فکر مې وکړ چې دی به د سویتا کوم خپل وي ځکه مې د انور د رابللو ورته وویل خو د ده په څېره کې د حیرانتیا نښې ښکاره شوې او وچ ځواب یې راکړ چې د انور په نوم څوک نه پېژني زړه مې له ویرې ډک شو د مخامخ ګاونډي ور مې ور وټکاوه دروازه خلاصه شوه د ګاونډي ښځې په حیرانۍ راته وکتل دا وارخطا غوندې شوه شونډې یې وخوځېدې دومره ژر حیران شوم ښځې هماغسې په حیرانتیا وویل څه وخت راغلې حیراني مې دوه چنده شوه زه خو چیرته نه وم تللی دا ځل یې خوله هم وازه شوه ما وویل انور چیرته دی سترګې یې رډې راوختلې زه وارخطا شوم په ماته ګوډه ژبه یې وویل نو ته یې نه یې ورسره بیولی دا ځل مې یو څه کاوړ خپله د خبره تکرار کړه او ومې ویل چې انور چیرته دی دا ته لولۍ غوندې شوه کاناډا ته تللی پښې مې ورېږدېدې همالته ځای پر ځای کېناستم د ښځې وارخطا چیغه مې واورېده د حمید پلاره و د حمید پلاره شیبه وروسته یې خاوند راغی په بیړه یې تر مټ ونیولم کوټې ته یې بوتلم او پر کوچ یې کېنولم هغه ته مې وکتل خواشینی ښکارېده بیا یې میرمن راغله یو ګیلاس یې راته ونیو او کله چې مې له اوبو نه غوړپ وکړ د لیمو خوند پکې ګډ و زه تر ډېره هلته کېناستم سر مې درد کاوه او پر زړه مې سستي راتله د ګاونډي له خبرو وپوهېدم چې انور له خپلې کډې سره 3 میاشتې مخکې د کاناډا مرکز ټورنټو ته تللی د ګاونډیانو ته دا هم ویلي و چې د پلار ویزه یې هم راغلی ده او اوس د یو څو ورځو لپاره قرهباغ ته ځي او وروسته بیا د پاکستان له لارې په ګډه کاناډا ته روانېږي بوډا غلی شو یو څو ډسویله یې وایست او ورو یې وویل ده په څومره سادګۍ پرېښودم وروسته یې مخ راواړو شونډې یوې کمرنګې مسکا بدرګه کړې او په غریو کې یې وویل کله چې مې په شیرینو پورې زړه تاړه هغه مرګ رانه واخیسته او کله چې مې په انور پورې زړه وتاړه د یوې پردۍ ښځې رانه پردی کړ په بیړه مې وویل د ده ادرس د ټلیفون نمره داسې څه نه لري چې کوم تماس ورسره ونیسي سر یې وځړېد ای زویه څه درته ووایم په سبا یې د خپلې موسسې رئیس ته ورغلم زه ډاډه وم چې هغه به د انور کوم ادرس ولري ځکه زه د خپل زوی په سفارش هلته مقرر شوی وم کله چې مې خپل رئیس ته وویل چې زه د انور پلار یم او د هغه کوم ادرس او یا هم د ټلیفون نمره مې په کار ده خوله یې وازه پاتې شوه تر ډېره باور نه راته چې ډاکټر انور دې د یوه خوار څوکیدار زوی وي او آخر یې هم هغه وخت زما خبره زړه ته ولوېده چې له انور او سویتا سره اخیستې عکس مې له جیبه ورته راویست د یوه شېبه غلی و بیا یې ډاډ راکړ چې د انور ادرس به پیدا کولو کې به هڅه وکړي خو غټ خلک په پردو غمونو پسې دومره سر نه ګرځوي د به نن سبا راته کول او ما به هم نه پرېښود په ورځ کې به مې څو ځله پوښتنه ورنه کوله او کله چې مې یو سهار په ادرس پسې د رئیس د دفتر دروازه خلاصه کړه دی له څو خارجیانو سره ناست و په هماغه ساعت یې په تریو تندي او یوه اشاره له دفتره ووتم خو وروسته یې د دفتر اداري مشر ته ویلي و چې بابا مالک په دفتري نزاکتونو نه پوهېږي سر له ننه ځواب دی ما ته دا کومه مهمه خبره نه وه نه خواشینی شوم او نه هم د خوابدون کوم احساس راته پیدا شو ما تر اوسه په کابل کې د یو چا لپاره ژوند کاوه او اوس چې هغه نه و کابل راته سور اور ښکارېده ځکه مې په بې پروایۍ بکس راواخیسته او د قرهباغ پر لور مې مخه کړه هلته مې پر کوټو یو څه لاس تیر کړ خپل امانت ایښی د کور سامان یې مات ګوډ راوسپارل او بیرته مې د کلي ژوند پیل کړ په څو میاشتو کې مې جیب تش شو بیرته هماغه خوار مالک شوم او کله چې په مزدورۍ پسې ووتم نو 2 پرله پسې ورځې مې کار ونه موند خلک نه وګرم ځکه زما په مټو کې هغه پخوانی زور نه و پاتې نه مې بیلونه پورته کولی شوی او نه مې هم په خپل بدن کې د کاریزونو د پاکولو سیکه لیده زه اوس بوډا وم په ږیره او سر کې مې تور ویښته نه ښکارېدل او د غمونو له لاسه دومره زهیر شوی وم چې پر لاره هم سم نه شوی تلی څه موده مې په قرهباغ کې تېره کړه خو هلته مې طاقت ونه شو لوږې نیستۍ او پخوانیو یادونو ځورولم ډېر وخت به مې ګېډه تشه وه ما نه کار کولی شوی او نه مې هم دا منله چې په خپل قوم کې چاته لاس وکړم ځکه مې قرهباغ هم پرېښود اوس دا دی په جوماتونو ګرځم کله یو ځای کله بل ځای څوک لیونی راته وایي څوک مې سوالګر بولي او ځینې هم ملنډې راباندې وایي انوره زه دې څومره په بېوسۍ کې پرېښودم بوډا غلی شو ما وویل کاکا
نو چې دی ستا په کیسه کې نشو تا ولې په زړه کې ځای ورکړی؟ یودم یې راته وکتل. وروځې سره ورغلې، سپږمې یې ښکته پورته شوې، لاندینۍ شونډه یې وځړېده او په زوره یې وژړل. څه وکم؟ هر رنګه چې وي هغه مې زوی دی، کله مې هېرېږي. بوډا داسې ژړل لکه له کوم ماشوم نه چې د هغه مور ورکه شوې وي. اوښکو یې پر ښې سپېرې غومبرې منډې وهلې. دا ځل یې نه مخ را نه واړاوه او نه یې هم سترګې ته لاس ونیو. بې اختیاره یې وژړل او د ده په لیدو زما سترګې هم ډکې ډکې کېدې. بوډا ښه شیبه وژړل، وروسته یې پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ او چې شیبه نوره هم ووته د خپل بالاپوښ له جیب نه یې عکس راویست. عکس ته یې وکتل، دی تر ډېره ورته ځیر و او هماغسې له ځان سره وویل: انوره زویه، زه څومره یوازې یم، ډېر یوازې. اوس هیڅ څوک نه لرم، څوک نشته چې زما پر ټټر سر ولګوي، خبرې مې واوري او ابا راته ووایي. ای زویه، ستا خبرې مې یادېږي. زه اوس چاته د شیرینو کیسې وکړم؟ د چا په هیله ژوند ته په مینه وګورم؟ زه اوس ډېر بېوسه یم، ډېر بېوسه، دومره بېوسه چې ان مرګ هم مخ رانه اړولی دی. بوډا غلی شو، خو پرته له دې چې سر پورته کړي یو دم یې په لوړ غږ وخندل. دا خندا دومره ناڅاپي او غیر طبیعي وه چې بدن مې زیږ شو. د هماغسې په خندا کې چیغه کړه: ای شیرینو، راشه او خپل اقرب ته وګوره، ستا اقرب اوس هېڅوک نه لري، دی ډېر بېوسه دی، دومره بېوسه چې نور نو د غمونو هم خوا ورته بدېږي. بیا یو دم وژړل: ته چیرته یې؟ یو ځل خو اقرب راته ووایه، یوازې یو ځل. بوډا ژړل، کله به یې انور ته ورچیغه کړه او کله به یې شیرینو ته د خپل زوی له لاسه ګیلې کولې، داسې لکه چې مخامخ ورته ناسته وي او د ده خبرې اوري. خو زه نه پوهېدم چې بوډا تر عصبي فشار لاندې و. خدای شته چې زما هم اوښکې له واکه ووتې. ورنږدې شوم او بې اختیاره مې غېږ ترې تاو کړه. ده هم زما پر اوږه سر کېښود او په چیغو چیغو یې وژړل. بوډا اوښکې تویولې او ما یې په لاس کې نیولي عکس ته کتل چې له ده سره یې نګور او زوی هم ولاړ و. انور پاکس کې خندل او ما ته داسې وایسېده لکه د خپل پلار په بېوسۍ پورې چې خاندي. بوډا تر ډېره زما پر اوږه خپل تندی لګولی و او کله چې یې زړه تش شو په رېږدېدلو لینګو د باندې ووت. ما هم بړستن سمه کړه، د څښلو اوبه مې ورته کېښود او په بخارۍ پسې مې لرګي کړل. کله چې بیرته راغی، پرته له دې چې راته وګوري، پر خپل ځای کېناست او سر یې وځړېد. ورو مې وویل: کاکا، ته مه خفه کېږه، د غونډۍ کلي ته له کاناډا نه یو څوک راغلی دی چې لږ لار پیدا شي زه به یې احوال درته راوړم، کیدای شي انور وپېژني. ناڅاپه یې سر پورته کړ، پر خړو شونډو یې یوه مسکا وغځېده او په بیړه یې وویل: چیرته؟ یو کلی دی، هلته 2 میاشتې مخکې یو چا له کاناډا نه د خپل پلار جنازه راوړه. دومره خبر یم چې تر اوسه لا بیرته نه دی تللی، شاید ستا زوی وپېژني، ځکه دی هم په ټورنټو کې اوسیږي. سترګه یې وځلېده. دا کلی کومې خواته دی؟ شمال لور ته، تر غونډیو ورهاخوا. په خوشحالۍ یې وویل: سهار ته درنه ځم. ما وخندل: په دې واوره کې تګ دومره اسانه هم نه دی، 2.5 ساعته مزل غواړي. ما درته وویل چې لږ منډ پیدا شي زه به یې په خپل احوال درته راوړم. نه زویه، کله پاته کېدی شم. ورو مې وویل: ګوره کاکا، خپل ځان په لیوانو مه خوره، سږ کال واوره ډېره ده، په خوراک پسې د غره ټول ځناور دښتو او غونډو یې ته راښکته شوي دي. پرون هم ښکاریانو د لېوانو پلونه لیدلي وه. بوډا څه ونه ویل. ما د اوداسه لپاره بدنۍ ورته ډکه کړه، جاینماز مې ورته ویړ کړ او کله چې د میلمنو له کوټې وتم مخ مې ور واړاوه. 2 ورځې لا نور هم صبر وکړه، زه به د کلي څو ځوانان را سره ملګري کړم. خدای مهربان دی، ګوندې هغه سړی د انور په اړه څه معلومات ولري. دا مې وویل او له کوټې ووتم. سهار وختي چې کله د لمانځه په نیت جومات ته تلم، د باندې دومره لړه وه چې د انګړ دیوالونه لا هم نه ښکارېدل. خو کله چې د انګړ دروازې ته ورسېدم بدن مې زیږ شو. د میلمنو د کوټې له خوا پلونه راغلي او له دروازې وتلي وه. په بیړه مې کوټې ته ورمنډه کړه، ور خلاص و او په کوټه کې هېڅوک نه ښکارېدل. تشناب مې وکوت، هلته هم څوک نه وه. له انګړ نه ووتم، په پلونو پسې ګړندی روان شوم. د پلونو ترڅنګ په واوره کې د لکړې د لګېدو ځایونه هم ښکارېدل. له کلي ووتم، پلونه شمال لور ته د غونډیو خواته غځېدلي وه. نور هم ګړندی شوم. یو ځای مې په واوره کې د انسان د لوېدو نښه ولیده. بیا یې د غونډیو خواته کاږه واږه پلونه تللي وه. ښه شېبه مې مزل وکړ، څو ځله ولوېدم. له خولې نه مې تاوونه پورته کېدل، خو ټټر مې په خولو لوند وه. نه پوهېدم چې بوډا به څه وخت له کوره وتلی وه. دا هم نه راته معلومېده چې دی به څومره تر ما مخکې روان و، ځکه هوا خړه وه، هېڅ هم نه ښکارېدل. څو ځله مې په چیغه د بوډا نوم واخیست: کاکا مالکه، ای کاکا مالکه، خو په چوپتیا کې مې هېڅ کوم غږ ونه اورېد. هماغسې ګړندی روان وم. ځای ځای به مې پښه تر زنګانه پورې په واوره کې ننوته. خو کله چې د لومړۍ غونډۍ پیڅکې ته ورسېدم، پښې مې ولړزېدې او ځای پر ځای ودرېدم. د غونډۍ په لمن کې له ختیځ لوري نه د یوې ډلې لیوانو پلونه راغلي وه.
د بوډا پر پلونو تیر شوي وو، خو پلونه بیرته لنډ راګرځېدلي وو او د بوډا له پلونو سره جوخت شمال لور ته ختلي وو. یوه شېبه ولاړم، په سترګو کې مې اوښکې راټولې شوې، ما هیڅ هم نه شوای کولی. اندا ځل مې له ویرې چغو ته هم خوله نه شوای جوړولی، او کله چې مې د یوه لیوه د انګولا نرۍ کوکه په غوږو ننوته، بې اختیاره مې د کلي خواته ورمیږ کوږ شو. کورونه نه ښکارېدل، په زړه کې مې ویره راټوله شوه او پر خپل راغلي کڼ پله مې خپله ښۍ پښه کېښوده.